په دوبیو په اماراتو کې د خپلو کورونو نه مسافر دي، د دنیا لپاره د ښځې نه مسافر دي، د خلکو طرفونه جارو کوي او مصروف دي. څومره افغانان دي چې اوس په امریکا او اروپا کې د امریکانو د انګریزانو سپینې دي او تاسو امریکان انګریزان برداروئ، هغه بندیانوئ، هغه درته ویلېږي. شکر وباسئ تاسو الله څومره وظیفه درکړې، تاسو ته د امریکایي د انګریز د مرګ وظیفه درکړې او بل د غیرت د امریکایي د سپینې نیسلو وظیفه ورکړې. شکر نه وباسئ چې الله دې وظیفې ته انتخاب کړي. خلک د باطل دپاره ستړي دي، تاسو د الله د دین دپاره ستړي. خلک د ګېډې دپاره مزدوري کوي، تاسو د الله د قرآن دپاره ځان ستړي کوئ. خلک د خلکو په پارتوب کې دي، تاسو د رسول صلی الله علیه وسلم په ډله کې. خلک نورې وظیفې اجرا کوي، تاسو د پیغمبر وظیفه په غاړه اخیستې ده، د صحابه وظیفه مې اخیستې ده. تاسو د موسی علیه السلام رسالت په غاړه اخیستلې چې د فرعون مقابله کوئ. رب موږ په دې خپل قسمت باندې راضي یو پروردګار، راضي یو پروردګار موږ په دې قسمت باندې. حضرت علي رضی الله عنه فرمایي رضینا بقسمة الجبار فينا لنا العلم وللجهال مال. إذا الله د جبار پروردګار په قسمت باندې راضي یو چې الله موږ ته علم راکړی دی او جاهلانو ته مال ورکړی دی. اکثره مالداره خلک ټول بې علمه دي. یا الله موږ ته علم راکړی، جاهلانو خلکو ته مال ورکړی. په دې تقسیم باندې ربه موږ راضي یو، نه یې په فرقه باندې. موږ په دې قسمت باندې راضي یو چې الله موږ د دین دپاره ستړي کوي او خلک د دنیا دپاره ستړي دي. حضرت عبدالله بن مبارک وایي من كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم السبيحة تتعبه. که خلک په باطل کې آثار ستړي کوي، موږ آثار د سهار د غذا په میدان کې ستړي دي او د جهاد په ګردونو باندې سپېره دي. زه د مولا دادالله شهادت مبارکي ټول امت اسلامي ته ورکوم. د د مبارک شهادت مبارکي د جهاد د سنګر ملګرو ته ورکوم. د شهادت مبارکي د فامیل ته ورکوم او الله دې ما د سره په جنت کې وځای کړه. موږ د ده او د ده د انډیوالانو سره ټولو سره د عهد کوو چې د الله د ګروپ یو انسان په ژوند په دنیا پاتې نه شي، یو خپل یو موحد پاتې نه شي. هر مجاهد به د ده انتقام د هر کافر ظالم نه اخلي او د ده وینې به بې قیمته نه پاتې کېږي. دلته د الله ته مبارک کړه. خوش قسمته وه چې کامیاب ولاړله، خوش قسمته وه چې شهید ولاړله، خوش قسمته وه چې داسې انجام یې په برخه نه شو لکه د جهاد مشران چې د جهاد مشران وو. اوس د دار ګرم نه شي ویلی چې امریکایان زما دښمن دي، د امریکایي په خلاف باندې جهاد کوم. خوش قسمته وه چې حسن ختام خدای ورکړه، مبارکي ورکول. هېڅکله به د شهید په شهادت باندې په جهاد باندې نه سستي را شي او نه به ناکامي را شي. زموږ د سابقه جهاد نه دا تجربه ده چې په هر سنګر به نه فتح کېدله چې کله به شهیدان ترې وشول هغه به فتح کېږي. مولا دادالله شهادت به الله د قضارو د هلمند د فتح آغاز او دروازه وګرځوي. که چېرته د خلکو په شهادت باندې دین تاوان کولی، الله به د رسول صلی الله علیه وسلم عمر د پیغمبرۍ 23 کاله نه کول، عمر د پیغمبرۍ مې 2 زره کاله کړی وه چې ډېر ژوندی وه، تر اوسه ژوندی وه. چې د پیغمبر په مرګ باندې د دین تاوان ونه کړ، د خلفای راشدینو په شهادت باندې د دین تاوان ونه کړ، د صحابهو د تابعینو د تبع تابعینو د ائمة المجتهدینو په مرګ په هغه باندې د دین تاوان ونه کړه او د دین ژوندی دی باقي دی. د مولا رضالله او د غیر انډیوالانو د ملګرو په شهادت باندې دا دین کله تاوان نه کوي، د سنګر کله د تکلیف د لارې نه نه کېږي، د بیرغ به کله راټوپ نه شي. د دې ذمه رسول صلی الله علیه وسلم موږ ته خبر راکړی، الله یې ذمه اخیستې چې لا تزال طائفة من امتي ظاهرین علی الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يقاتل اخرهم الدجال او كما قال صلی الله علیه وسلم. همیشه به یوه ډله د جهاد موجوده وي چې دوی به د حق لپاره جهاد کوي، د مخالفینو مخالفت دوی ته تاوان نه رسوي تر هغه وخته پورې چې آخر سړی چې دوی راځي دجال وایي چې هغه عیسی علیه السلام. دغه کاروان به د عیسی علیه السلام تر وخته پورې جاري وي. شرق او غرب په ټوله دنیا کې ورته یوځای شي، نه یې مخالفت کولی شي، نه د نور غولولی شي، نه د بیرغ نړولی شي، نه د الله دین ضعیفولی شي. الله پاک دا امتحان د دې په خاطر راوستلی دی چې نر او ښځه میړه او باغیرت او بېغیرته وازمي، مخلص او غیر مخلص وازمي. الله زموږ په دې امتحان کې د شهادت کامیابي راکړه. اقول قول هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المجاهدين. الله د شهیدانو درجې لوړې کړه.
پروردګار دې زموږ مړي وبخي، پروردګار دې زموږ مجاهدین خپل حفظ کې وساتي، الله دې زموږ مجاهدین چې په سنګر کې دي هغوی ته الهام دې رشد وکړه، الله دې په ملایکو قوي کړه، الله دې زموږ د اسمان چې اوس د زخم په حالت کې بې دوا او بې درحمه بې طبیبه پرته دي، الله دې فضل باندې علاج وکړه، الله دې زموږ وږي ماړه کړه، الله دې زموږ د یتیمانو سرپرستي وکړه، الله دې زموږ علماو ته الهام دې رشد وکړه، هغوی ته د الله توفیق ورکړه چې ژبه یې په حق جاري شي، خدای دې زموږ منبرونه د جهاد منبرونه وګرځوي، خدای دې زموږ مدرسې د جهاد مدرسې وګرځوي، خدای دې زموږ جوماتونه د جهاد مدرسې کړه، خدای دې زموږ کورونه د مجاهدینو کورونه وګرځوي، الله دې دغه عجیب ظالم وتنفرشات المسلمانان د مشرين اخلاص کړه، وصلی الله علی محمد و آله و اصحابه اجمعین. لیکن اقول کې اوس سوال کوي، سوال کوي